عام افغانان وایي د دوحې دفتر باید وتړل شي. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو عام افغانانو آنلاین کمپاین پیل کړی چې په قطر هیواد کې د طالبانو د قطر سیاسي دفتر باید وتړل شي. دغه کمپاین چې په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی دی یوازې پر ټویټر تر 4,000 زیاتو افغانانو د دوحې دفتر د بند شي هاشټاګ کارولی دی. د کمپاین چلوونکي افغانان وایي چې د طالبانو د قطر دفتر د سولې لپاره نه بلکې طالبان ترې د ترهګریزو موخو لپاره کار اخلي. په دغه کمپاین کې چې په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی عام افغانان، سیاستوال او د مدني ټولنو غړو پکې پراخ ګډون کړی دی. یاد کمپاین کوونکي وایي چې د دوحې دفتر د افغان سولې لپاره هیڅ کار نه دی کړی د هغوی، بلکې د قطر هیواد په دوحې کې د طالبانو لخوا د دفتر له پرانیستلو وروسته جګړې لا زور نیولی او هره ورځ په زرګونو افغانان شهیدان، ټپي او بې کوره کیږي. په دغه کمپاین کې چې په آنلاین توګه پیل شوی دی د افغان حکومت د رسنیو د دفتر مشر د وخان میناپال هم ګډون کړی دی. ښاغلي میناپال په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې طالبانو یاد دفتر د سولې په موخه نه بلکې د خپلو سیاسي اهدافو او مالی ملاتړ په موخه پرانیستی دی. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو سیاستوالو هم د دوحې د دفتر د تړل کېدو په اړه تبصرې کړي دي او لیکلي دي چې د دوحې د دفتر باید وتړل شي ځکه د هغوی په خبره چې یاد دفتر په څو کلونو کې د افغان سولې لپاره هیڅ کار نه دی کړی بلکې له پرانیستلو وروسته جګړې لا هم زور اخیستی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.